د افغانستان د طالبانو حکومت چې وکړه د افغانستان مجاهدینو کله چې ټوله دنیا راغله دی ختم کو زما تقریبا دغه د متوسطې کال اخرنۍ ورځې وې د رفاق امتحان شروع کېدو زموږ چې امریکې د بدمس هاتي غونډه کې راغله حمله وکړه دی ختم کو دې پسې زمونږ اولا شروع شو څو میاشتې بعد یو هلک زمونږ د ګاونډو یو مسجد مو زه کلي ته راغلم سیماهي امتحان چټیانې وشوې دې مسجد ته راغلی دی هلته جلال آباد یونیورسټۍ کې دی میډیکل کوي دی موجود دی زه موجود یم مونږ وړوکي مو دغه وخت کې خو مدرسو کې مو خپلو استادانو نه دغه اورېده ځکه هغه امارت دغسې یو وخت و د افغانستان د مجاهدینو چې یقینا د پوره دنیا د مسلمانانو شملې اوچتې کړې وې او د پوره مسلمانانو دپاره د فخر او د خوشحالۍ یو ځای و نو چې دا کله لاړو د مسلمانان ډېر دردمند و زمونږ استادان به هم ناستو سبقونو ته کتاب به مخې ته کولاو و تذکره به یې شروع کړه سترګو نه به یې اوښکې شروع شوې یقینا د یو درد وخت و دغه نو ما ده نه تپوس وکړه اورېدل به هم دغسې ما ورته څنګه حال دی افغانستان کې اوس د امریکایان چې راغلي دي طالبانو دي نو دی شروع شو ډېر تفصیلي خبرې وکړې خو ما ته وایي بس اوس دا خبرې نورې پرېږدوئ تاسو طالبان ولیا د جهاد خبرې او د امریکې سره د مقابلې خبرې دا خبرې ذهن نه وباسئ اوس ما ورته ولې د خو هغه حالات لیدلي وو خو د الله طاقت ته خو د نظر نه و دی ما ته ویل هغوی دغسې لاندې یو ګاډي کې روانې په هغه ګولۍ اثر نه کوي بې څه څیزونه اغوستي په دې هم ګولۍ اثر نه کوي بیا پاس ورسره هلیکاپټر رواني هلیکاپټر بیا د ده نه پاس ورسره بیباون رواني او هغه لاندې یو ستن هم نه خطا کوي هغه ستن چې یو ګولۍ راوغورځوي نو دغسې دې مسجد هم راځي چې دغه مرځی کنده کړي او ښکته جواره او هر څه وسوځېږي نو ما ته دې سره څوک مقابله کوي بهرحال ده چې کومې خبرې وکړې نو دا ما زه پوه شوم چې دا سړی د دې مادیاتو نه دومره متاثره دی د الله طاقت طرف ته دې وخت کې نظر نشته دی بس معافیت دی کې وګڼو چې ورنه چوپ شه خاموش شه بس او دې وخت کې یقینا دا قسمه خبرې خورې شوې د افغانستان یو مجاهد نو دلته ما سره ملاو شو د پېښور کې نو ما ته خبره کړو دې ورځو کې ابتدا کې دا خبره مشهوره وه چې د امریکایانو سره دغسې علي دي چې په دې باندې ډس کې ستا ټوپک کېږي شپېلۍ تا ته واپس راتوېږي نو ما ته ویل چې یو ځای کې د اول کرویاډې شروع شوې ویل مونږ ټول هم په دې یره یره ووتو خو مونږ ویل چې راشه ټرای خو وکړو چې کله واپس د مشرانو طرف نه حکم راغی ویل مونږ چې مونږ راشه ټرای خو وکړو ویل هلته مونږ هم یېرېدو ځکه پروپیګنډه دومره د یهودو کار دا دی نن سبا جنګونه 10% په میدان کې دي 90% په میډیا باندې نن بیا دا میډیا ټوله د یهودو په لاس کې د مسلمانانو لاس کې نه ده ستا مثبت خبره هم نشي نشر کولی دلته په مدرسه کې مخکې ورځو کې چېرته یو قاري صاحب یو طالب وهلی دی نو تر اوسه پورې وړه طالب یې ځوړن کړی او طالب یې دنیا یې په سر راغستې ده حالانکې اوس د 20 ویډیوګانو نه زیات چلیږي چې په سکولونو کې څه شروع دي ماشومانو سره څه کوي هغه یو میډیا نه راخلي ځکه دا خو اسلام او مسلمانانو په دښمنۍ باندې جوړېږي د یهودو میډیا ده دا صحیح سستا ته نه نشر کوي نو بهرحال نو دیو هم دا پروپیګنډه دومره زیاته شوې وه دی وایي چې مونږ اوله یو ځای کې چېرته یو دغه به تېرېده قافله مونږ په دې باندې حمله کوله نو دی وایي مونږ هم په یېرو ډز هم کوو شاته منډه هم وو اوس په یېره کې لګیا یو هغوی هم یېرېږي منډې وایي مونږ هم ډزې کوو یېرېږو منډې وو خو بیا هم چې وکاته چې دا خو دروغ دي که نه نه ټوپک راکوک شو نه خپله ګولۍ واپس راغله او د دې دا منډې چې موږ کتې هم بیا پوه شي دا ټول دروغ دي نو بهرحال ما خبره د هغه هلک کوله ډاکټر صاحب ما ته وایي وزاره د الله طاقت طرف ته نظر نشته دی څه موده تېره شوله ما ته وایي بس دا جهاد خبره د ذهن نه وباسئ دا خبره د ذهن نه وباسئ د یاد ساتئ محترمو د جهاد خبره کله هم د ذهن نه نه وځي الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جهاد به قیامته پورې جاري وي کشمیر کې هغه هندوان دي ظلم کوي هغوی سره جهاد شروع دی افغانستان کې دغه مسلط شوي جابران غاصبان دغه دهشتګرد امریکا راغلي د هغوی خلاف جهاد شروع دی فلسطین کې جهاد شروع دی کم چې یقینا د کفر او د اهل کفر خلاف شروع دی دغه به وي د قیامت د سبا پورې به دا جاري وي دا نشي بندېدی جهاد د فرض حکم دی د الله طرف نه راغلی دی د قرآن مجید آیاتونه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم منکر کافر دی جهاد بر قیامت د سبا پورې جاري نشي ختمېدی و دغه مادیاتو نه متاثر ما ته بس دا نور د جهاد لفظ پرېږدوئ یو کال دوه تیر شو اتفاقا ما او د دې جومات کې بیا یو ځای شو ځکه دی به هم نه و زه به هم نه وم چې کله به زه رالم دی به نه و دی به راغی زه به نه وم دا ځل بیا زموږ ملاقات هم دغه مسجد کې وشو ما ورته پلان کې وایه که نه څنګه چل دی دی ما ته وایي یاره قصه خو الټه شوې ده اوس امریکایان منډې وایي یا طالبان ورپسې دي مجاهدین ورپسې دي هغوی منډې وایي
بیا ورته دی وخت ایمان نو ما ورته اوس ګورې د الله طاقت وکتو که نه دا د الله طاقت دی زمونږ د خلکو ذهن د الله طاقت طرف ته نه ځي مونږ به د دې هم تعبیرونه شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر کې 313 کسان ورسره وو څه ورسره وو نه ماتې تورې ورسره وې د ونې څانګه راشو کوله یو کس ته یې ورکوله دا واخله مخکې ځه بل طرف ته مسلح لښکر ولاړ دی هر قسمه اسلحه ورسره ده هر قسمه وسایلونه لیس دي پوره په طاقت سره پهلوانان راغلي دي اوس که زمونږ د خلکو ذهن چې مونږ به دا هم بیا د ذهن نه وباسو د الله طاقت باندې نظر نشته دی محترمو د عالمهی فکریه د مونږ تباه کړي دی زمونږ د مسلمانانو د پستۍ حل ساینس ټیکنالوژي نه ده زمونږ د خلکو غلط ذهن دی بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومه ټیکنالوژي ورسره وه کوم ساینس ورسره وه زمونږ حل صرف او صرف مونږ د قرآن نه لرې شوي یو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه لرې شوي یو مونږ د الله د دین نه لرې شوي یو زمونږ ذهن هم د اسباب دنیا کې هم په دغه وسایلو جوړ شوی دی د الله د طاقت هم نظر ختم شوی دی ونه نن لاړ شه که نه نن ورشه که نه تماشه وکړه پوره دنیا نن اعتراف کړی دی خبرې هغه مجاهدینو هغه طالبانو بې سر و سامانۍ حالت کې وو ماتې ټوپکې زنګ شوې ټوپکې ورسره وې هغوی د جاز مقابله کوله هغوی د بیباونو مقابله کوله دیو ظلم تشدد شروع کړو جیلونه یې ډک کړله قسمه قسمه طریقو سره هغوی شهیدان کول شروع کړله کمې کمې طریقې د ظلم وې چې دوی خپلې نه کړې بیخي د انسانیت د دایرې نه دغه خلک ویسته دا انسانان نه ګڼل لیکن هغه خلکو هم حوصله نه وبیللې ما حالات کاته دا یو مجاهد چې دی د کیوبا د جیل نه راغلی یو رساله چاپ شوي وه نو ما ته چا راکړه بیا ما کاته د جمع شپې وې شروع شوم ورته نو ما ته دومره خوند راکړو د 1 بجې پورې مسلسل ناست وم ماستن لمونځ مې کړی نو رساله چې سر ته ورسېده ما ته پته ولګي چې 1 بجه شوې ده ناوخته دی دی خپله لیکي وه یو بوډای راوستی و د کیوبا د جیل ته او ډېر تشدد به یې کوو افغانستان کې یو مجاهد یې کتلی و دی ګرفتار کړی ویل دی به دومره وهو نو دې غریب به نه شو برداشت کولی بوډا و کمزوری او چغې به یې وهلې ویل دی په دې شرط پرېښودو چې دی به بیا افغانستان ته نشي جهاد له ویل سمو د پسې بیا که بوډال ته په محاذ باندې نیولی دی د جهاد میدان کې به یې راوستو دا ځل بیا چغې وهل هغه هم چغې دا ځل بیا په دې تر هغوی پې بیا ترس راغی بیا پرېښودو ویل سمو د پسې بیا نیولی دی بیا راوستو ویل دا ځل جیل کې شهید شو نو کوم خلک چې د دې حالاتو نه نه ویرې د سره دنیا مقابله کوي هغه خلکو الحمدلله د هغوی دغه قربانو نتیجه وه د الله امدادو نن پوره کفر مات دی الحمدلله ښکرې مات دي نن پوره دنیا ته چغې وهي دې طالبانو ته ووایه چې زموږ سره مذاکراتو ته کښېني دیو ته وایي مذاکراتو ته ورسره کښېناسته ورته وایي چې لږه نرمي وکړي موږ سره هغوی کې نرمي چېرته راځي په خپلو شرایطو کلک ولاړله او انشاءالله دا به پوره امت یو ځل بیا خوشخبري واوري چې امریکا ذلیله ووته سره د خپلو ملګرو او یو ځل بیا د اسلامي نظام جنډه به په افغانستان کې اوچته شي انشاءالله